د هر عمل ثواب الله رب العالمین هغه یو په لسه باندې ورکوي الی 700 ضعف تر 200 پورې الله رب العالمین اجر د نیک عمل ورکوي. تا یو نیکی وکړه د اخلاص په بنیاد باندې الله رب العالمین تا ته د یوې نیکۍ په بدله باندې لس چنده درکوي الی 700 ضعف تر 200 پورې تا ته اجر درکوي. لیکن روجه داسې عمل له چې الله رب العالمین فرمای الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، دا روجه زما دپاره ده او زه به دې په خپله باندې اجر ورکومه. نو چې الله رب العالمین د یو عمل اجر ورکوي، ثواب ورکوي، بدله ورکوي، نو د هغې اجر او ثواب به څونه بلند وي او څونه لوی به وي، ځکه چې الله رب العالمین اجر ثواب ورکوي، د هغې ثواب به څونه زیات وي. بیا شارحین د دې حدیث فرمایي چې په دې کې دوه قرته دي، وانا اجزي به، زه د هغې اجر ورکوم، او یا قرت دا چې انا اجزا به، د دې بدله او ثواب چې دی نو هغه زه یم. یعنې څوک چې بدله، څوک چې روجه ونیسي نو د روجې اجر ثواب دا دی چې زه به له خپل ځان ورکوم. نو چې الله رب العالمین د چا شي نو ټول هر څه د هغه شي. جنتونه هم ستا دی او بیا او دنیا هم ستا د او آخرت هم ستا دی. خو داره چې روجه ستا روجه وي، داسې نه وي چې په هغه روجه صرف لګام دی اچولی وي خولې ته، د طعام او د څښاک نه خو دې ځان بچکلی وي، خو سی به نور ستا د خولې کنټرول دی نه وي، د زبان کنټرول دی نه وي. د دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله روجه انسان ونیسي نو فکار درته دا دی چې دا په دې روجه کې د روجې اهتمام وکړي او په دې روجه کې دا غیبت نه کوي، چغلي نه کوي، رد بد نه کوي او غصه نه کوي. د دې وجې نه حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. چا چې پکې د دروغ وینا فرې نه ښود رمضان کې، په هغه باندې عمل فرې نه ښودو، نو الله رب العالمین داسې روجې ته هیڅ حاجت نشته. عزتمندو، موږ او تاسو د روجې اهتمام وکړو، پای کې د صبر نه کار والو، پای کې غیبت نه کوو، چغلي نه کوو، نه د بل غیبت اورو، نه خپله باندې غیبت کوو. نو د رمضان او د روجې بیا اجر دونه دی چې حدیث کې راځي غفر له ما تقدم من ذنبه، الله رب العالمین د انسان ته مخکینی ټول ګناهونه معاف کوي. بلکې د سنن کبرا د نسائی کې راځي د قتیبه بن سعید رحم الله نه وما تأخر الفاظ پکې هم شته دی، یعنی الله رب العالمین د دې روجې په وجه باندې د انسان ته مخکینی او رستنی ټول ګناهونه معاف کوي. خو کله چې دا روجه د روجه وي چې پای کې ځان هغه د ګناهونو نه وساتي، اهتمام پکې د مانځه وکړي، د نوافلو وکړي، د تراویحو وکړي، او د خپل زبان ته لګام واچوي، هغه د غیبت او دروغ او د چغلۍ نه وساتي، نو داسې روجه باندې الله رب العالمین د دې انسان مخکینی او رستنی ټول ګناهونه معاف کوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.